معلولیت نیمګړتیا نه ده. رادیویی مجله رادیویی معلولیت ناتوانی نیست. درنو اوریدونکو سلامونه. زه آرش ننګیال له خپلې همکارې وحیدې صابر سره د معلولیت نیمګړتیا نه ده رادیویی مجلې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یو. بله همکار محترم، من هم به نوبه خود به شنونده‌ی عزیز ما سلام تقدیم میکنم. دا شپږمه خپرونه ده چې زموږ د همکارانو په مرسته درته وړاندې کیږي. ننگیال صاحب اگه اجازه شما باشه که در مورد داشته‌های مجله رادیویی به شنونده معلومات بدیم. ارومرو اوریدونکو به پتمای مهربانی. در برنامه مجله رادیویی صحبت‌های مردم بخصوص اشخاصی که دارای مشکل فیزیکی هستند با شما شریک می‌سازیم. هو لکه څنګه چې وحیدې جان وویل، په دې خپرونه کې موږ د معلولیت لرونکو کسانو پر پیاوړتیاو او ستونزو غږیږو. ستونزې له یو کارپو سره شریکو او د حل لټه یې کوو. ننگیال صاحب، متاسفانه بیماری‌ها، حوادث و بعض مسائل دیگر زندگی عده‌ای از افراد جامعه را تحت تاثیر قرار داده که از اثر چنین حوادث و بیماری‌ها تعداد دچار مشکلات فیزیکی میشن. برای رفع مشکلات فیزیکی برخی‌ها درمان وجود داره. هو بالکل همداسې ده، خو ډیری وخت د درملنې لارې چارې هم نتیجه نه ورکوي. بله، و فرد مبتلا ناچار است که تمام زندگی خود با داشتن مشکل فیزیکی سپری کنند. جای تأسف اینجاست که عده مردم در اجتماع باورهای منفی در مورد اشخاص دارای معلولیت در ذهن دارند، اما بیخبر از این هستند که ممکنه یادسه اگر بر خودشان اتفاق میفتاد آیا تحمل شنیدن حرفای طعنه‌آمیز یا رکیک داشتن؟ زما په نظر هیڅ ډول نشوای زغملای. کوم خوخه وی اوس به داسې معلولیت لرونکو کسانو خبرو ته غوږ شو چې په ټولنه کې د خلکو له پیغوره ډکو خبرو زورولې دي. چرا نه؟ حتما مشنویم. د ما نوم متي الله د کابل ولایت د سروبي د ولسوالۍ دی وزبینی قری اوسیدونکو. دماغ خپل د افکا مای په دا د لاس به ساکاله رګونش کې دلی مای په دا کار پسې ګرځیدلې مو د دولتي کار د دې پسې ګرځیدلې مو ته مای په تمنډه نشولای ته گاش نشه کولای. پات شو د شخصي کارونه دلته چلا شو ته مای په ته کار نشه کولای. بس بیرته مای ساتي نه رواني څو کار نه راکی. او باز چا سره کار کړی نه نه چې بیا مونږ ویني ته مای په ته کار نشه کولای. او مونږه سم خلک پیدا کو چې کاش کې ضرور غوډن ورځ به ماته دې سړی دا خبر ولیکاو. مونږه سخت نامیند کوي د نیمګړی مت چې داخل ماته دا خبر کېو دا ماته ډیر د سوچونو او فکرونه راړي. شیرزمان ولد گلرحمان، باشنده ولایت میدان وردگ هستم. من خودم یعنی تو به دو پای معذور هستم و کار کردن نمیتونم. پای هر دویش به حس است. مردم اذیت و آزار میکنه دیگه. زیاد جایی که خراب باشه ریگ باشه میرم دو جا میفتم، باز یا باز پسخند میکنه، خنده میکنن، اون دیگه اذیت میکنن. باز مردم میگه که خوب هستی، این رقم شدی او رقم شدی، اگر نه ما از پیشش در میگیریم. ما با کسی چی آزار چی اذیت رساندیم؟ طرف الله دیگه بر ما پیش آمده. این یک امتحان الله خداوند بر ما پیش کرده، امتحانای دیگر را میگیره از پیش از وا که این قطعی بنده ما چی عمل میکنه، کمک میکنه، اذیتش میکنه، دیگه چی عمل قطعشان میکنه. این کمک قطعش کرد، این پسخنده با این بنده زد، یا کلش پیش خداوند گم نمیشه، پیش خداوند سفت است. زه نقیب الله د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ د لږ اوبو د کلي اوسېدونکی یم. ماین وهلی پښه مې کاته ده او کار ول نه کوو که څوک یې راکړي کار، خو دا مایو به د دای نشي کوی. ته به چې څه کار مونږ ته وکړي او مونږ یې کوی چې شخصي او کاروبار ځان ته جوړي هغه مې یو څه پیسې غواړي. پیسې سې نه نو په چی شي نه کیږي. دا ګډ ویل دا ډیره غټه ګناه ده. حلیمان وای نه سې کوي، هم دا تانی دي نو ته دا کار نه سې کوي، ته ګډ ته به څه کار وکړي. څه ورځ نه یې ماته یو نه کی نوم بهخي نه اخلي. کلیوال سیمو کوم کلیوالي د شغای مالته خو بهخي نوم نسته. خپکی کو خاتمان خو مونږ وای ځه الله مونږه کړی نو اوس به سوکو د خلکو سره مونږه حالا بم دا پیسې اتمان خپکیږي. ډیر تاثیر باندې کې زه خپایم او ورځ دوه ورځې به سړي باندې ډیر تاثیر کوي. او مونږ هم د دې جامع غړي نو ټول د الله بندگانی او مونږ باندې ډیر تاثیر کوي. سو ورځې مونږ نه آرام یې بیا دا سیراتویلې وخت کې کلیوالو نو دا چې سو سره سیمونږ کې کنځا سره وکړي وارم سره نو کنور ډیر ران وارته نږدې سو سره خدای د افغانستان خلک هغه نه مراد دی. دا ما جنجال پم دې ور سره وکړي ته ګوړې پم دې باندې مونږ ډیر وخت کلو باندې سره خپاو فاميلي او هغه سره تاګ را تاګم سره کړی. همکار محترم، خدا را شکر که همه مردم چنین باورهای منفی ندارن. هو سره لدی چې د داسې فکر خلک لګ دي، خو هغه خلکو ته پر اختیار سرخوږی جوړ کړي چې معلولیت لرونکي دي.
شاید یک قسم رفتار و گفتار مردم بالای روان اونا تأثیر منفی گذاشته باشه. اگر لازم میدونی که حرفای جامعه شناس د این باره هم بشنویم. سمه ده، په دې کله به د جامعه شناسۍ له استاد امید افغان واورو. د جامعه شناسۍ له لحاظه زه په دغه رول یا ونډه باندې ډېر ټینګار کوم چې ولې مثلا دغه منفي باورونه په ټولنه کې منځته راځي او دا څه اغیزې په فرد باندې کوي. په ټولنه کې که زه مثلا سالم انسان اوسېږم نو زه ډېر ښه کولی شم په یوازې باندې د خپل مشکل حل کړم. نو دغه وخت چې د ما مثلا یو لاس نه یو په خمې نه نو زه حتما بل چاته احتیاج کېږم. نو دا احتیاجات که د انسانیت له لحاظه مثلا یو نفر یو دفعه ما سره دا ستونزه مثلا حل کړي یو دفعه مرسته وکړي نو ورو هغوی هم خسته کیږي. نو وای چې دا خو د تا ټولنیز هغه ونډه ده ته خپل واخله ادا یې نو درته د بل چا په وګي باندې بار کیږي. دغه تفکر ورو په ټولنه کې یو طبيعي شکل نیسي. نو نور خلکي وای چې هر څوک دې ته اړ چې د خپل وظیفه خپل سرته ورسوي. اما که د انساني مکتب له لحاظه موږ تاسو راواخلو د موضوع ته په طبيعي شکل باندې هر انسان یو ستونزه لري. یو وخت مثلا ستونه می په درد از نسم غږیدل نو تا ته وایم چې ته دغه مرسته را سره وکړې. یو وخت مثلا کې داشي احتمال مثلا ما چیزه مثلا یو بل چا کمک را واخلم. یعنی د انساني مکتب له لحاظه د هیڅ د حقوقي له لحاظه د انساني له لحاظه هیڅ نوع آسیب او محدودیت نباید باعث دي چې دغه وګورس که دغه امتیازات چې په ټولنه کې دي دغه حقوق چې په ټولنه کې دي کوم احترام چې په ټولنه کې دوی لري دا واسکه واخیستل شي. که دغه خلک موږ تاسو په عنوان د یو نامفید عنصر په ټولنه کې وګورو. بل ورځ د ما تضمین سو کوي چې مثلا زه یو موټر موهي او زه خپل مثلا داسې فزیکی ستونزې سره مخامخ شوم. آیا زه د خپل ځان ته منم چې بیا دغه کوم امتیازات چې دي د لماسکه سوق واخلي؟ یعنی موږ تاسو دغه روش باندې مخ ته نه کړو. یعنی غټه آسیب یا غټ هغه ستونزه چې موږ تاسو په ټولنه کې دا ده چې ټولنیز آگاهی ټولنیز پوهه منځته نه راغلي چې دا وګړی ده دا انسان ده. موږ تاسو دې ته باید په عنوان د یو انسان وګورو نه په عنوان د یو څوک چې مثلا یا لاس نشته یا پښه نشته یا سترګې نشته یا مثلا کوم بل نقیزه لري. نو موږ تاسو اول دوی باید په عنوان د یو سالم انسان تعریفو. بلغه است که کچا یو نقیزه درلودله دا نقیزه خود د خپل په اختیار کې نه. مثلا یو انتحاری شوی د ما یو پخه واسکتلې د ما یو غوښته پوزې چې په انتحاری کې د ما پخه لمنځلاړي. آیا کولای شي چې موږ تاسو دغه شخصیت هغه ټولنیز پوسه کریکټر لمنځه بوزو؟ دا باعث دي کېږي چې په ټولنه باندې هغه انسانی ارتباطات او سالم ټولنیز ارتباطات دغه شبکه لمنځه لاړه شي. دغه باعث دي کېږي چې خود به خود در ټولنه په طولانی مدت کې حتی دغه منفي افکار او د خود به خود دغه د ټولنې هغه مناسب دید لمنځه ځي. په ټولنه کې د یو ترحم دید د خلکو ته لرو. دغه ترحم دید نباید ولري. د خپل ترحم اضافه ترحم په ټولنه کې خود به خود هغه ته وایي چې تاسو حتما یو نقیزه لرئ چې زه اضافه تا باندې رحم کوم. منګه تاسو سالمه او ډیر منظم او طبيعي چلند د خلکو سره باید ولرو. دوی سره اضافه ترحم ونکو. د اضافه ترحم خود به خود دوی ته توهین کول دي. د خود به خود دوی ته پوسه بے توجهی ده. یو وظیفه کې مت پتاور مثال یو نفر به خم مغز لري خې استعداد لري مؤسسه هغه وظیفه نه ورته ورکوي. نو دا په دې معنا باندې چې ته بغیر د دې چې یو استعداد پسې نو حتما پوسه هغه دید مفهوم د کارګرۍ لري. یعنی ته باید یو کارګر هم استخدام کړي چې باید په خو لري خو ته استعداد خو ته نه زی متخصص مغز پوسه لري چې باید مغز لري. خو دغه نفر مغز لري صحیح ده چې په کار نه کوي. ولی موږ تاسو نه استخدامو. خود به خود حتی دغه شبکه د استخدام جلب و جذب دغه مؤسسات چې څه دولتي دي څه غیر دولتي دي غیر انساني پوسه تعریف موږ تاسو په استخدام پروسه کې هم ورته لرو. اغه صابر پوهیږي هغه خلک چې معلولیت لرونکو وګړو ته په خسترګ نه ګوري اصلاً یې د هغوی ولتیاو او غختلتیاو ته ورپام نه دی. د معلولو کسانو ډیره سره لدی چې فزیکی ستونزې لري خو په ټولنه کې کله کله ان تر روغ خلکو خزلی دي. بله اگر موافق باشین نخواست حرفای کسایی را بشنویم که در مورد توانایی اشخاص دارای معلولیت منفی فکر میکنن. بله اوریه. دا د بیکاری او د دې له وجې نسبي چې اوس معیوبی سو کار نه را باندې کوي وای دا معیوبه ده دا کار نشي کوي امون کوي سو خو چې سو کار باندې وکي کوي سو شخصي کار موږ نه سو جوړوي هغه ته جوړوي سو سیمون پیسې ولرو پیسې لچې شي پیدا کیږي لکار چې سو کار در باندې وکي پیسې به ولري کوم کار در باندې وکي پیسې مایوب له کومه کی چې کوړو پیدا کو غوړی نه خو کور کې خورشای لګي ډېر پیکې داسې سوي دي. رحمت مخلص هم دوړ خپل مصنوي دي د زنګون لاندې او مونږ چې دفترونو ته مراجعه وکړو مونږ ته کار یا وظیفه نه راکړي تاسو معلولین یې
هغه چاته کار ورکوي چې هغه جوړ وي، سالم وي، موږ ته کار نه راکوي چې تاسو معلول یې. برعکس چې موږ کار کولای شو د هغوی په اندازه کار کولی شو، کم نه وي ترنه، نو موږ دا کار کولی شو. دا توانایي راکې شته دی چې موږ ته دغه وظیفې راکړي، هم به دوی پیدا وي هم به موږ پیدا وي. زه دفتري کارونه هم کولی شم، تر جرو هغه هم کولی شم، اجري هم کولی شم ورته. یو سالم کس پس پاک وي، جرو وي هم کولی شم ورته. ډېرو ځایو ته مې مراجعه کړې ده، ما نه راکوي کار چې ته معلول یې نه شي کولی. ظاهر ته ګوري، اما فعالیت ته نه ګوري کار ده. د خواشینۍ خبره ده چې زموږ خلک د معلولیت لرونکو کسانو په هکله داسې فکر لري. بله همکار عزیز، این قسم مهم نیست که اینا فکر میکنن. توانمندی های اشخاص دارای معلولیت را بهتر است از زبان خودشان بشنویم. دلته څرګندېږي چې څوک په حق دي، هغه خلک چې فیزیکی ستونزې لري او که هغه چې د دوی په اړه منفی باور لري. اسم سبحان ملک زاده است. یک تن از معلولین هستم که فعلا هم وظیفه برای حال دارم. از طرف یک پای فلج هستیم. قبلا که ما معلول شدیم، بالاخره در اون معلولیت خود ما تونستیم که تحصیلات خود ادامه بدیم. یگانه چیزی که ما زیادتر به این موضوع برمیخوریم و معلولین به چشم غارت میدیدن، یا تو معلول هستی کار کردن نمیتونی، که تو معلول هستی دیگه تحصیل نداشته باشی. تقریبا مدت 20 سال میشه ایفای وظیفه میکنم، در پست‌های از آمریت گرفته تا پست‌های تمام ما کار کردیم. چون ما سر خود حاکمیت داشتیم، نخواستیم خود معلول احساس بکنم. وقتی که یک کار میشد تماما کارا را به حساب ما انجام میدادیم. کسی که دراز بود او به نفع خاطر چیز میکردش، و قاماتی که بود از طرف از زیر تحقیق قرار میگرفتیم که توی کار انجام ندادی، تحقیر میشدیم. میگه پا بود قصه برات بکنم. با یک مشکل ما تونستم که ما مقرر شم، ایز بود یا دراز بود، و اول که رفتم تو معلول هستی، کار کردن نمیتونی، تو بدر توانایی نداری. بعد از بسیار مشکل ما تونستم که تجزیه بسیار جنجال جواز کار خودم ما بگیرم از پیش از یا. فاروق زلاند یم. په کوچنیوالي کې مې متاسفانه د نخالو په لاس باندې معلولیت. متاسفانه په عموما افغانستان کې معلولینو ته په هغه کچه چې دوی وړتیا لري خلک ورته په هغه درنه نه ګوري. مثال په توګه به درته ووایم چې کله یو معلول یا شخصا زه خپله نورو اداراتو ته مې مخکې لیدی چې دلته وظیفه واخلم، هلته به چې کله ما خپله سی وي اسناد وړاندې کړه، هغوی به ویلي چې دا معلول د کار نشي کوی. مخکې لیدی چې دوی ما عملی په مدیریتي یا نورو ساحو کې وازمایي، هغوی به فقط همدغه معلولیت بانه کو، د کار زمینه موږ ته نه برابروله. تاسو لاس نشته ده او تاسو نشئ کولای په دې بخش کې موږ سره کار وکړئ. د دوی دا خبره منطقي نه وه. په دې موږ ته د لومړي ځل لپاره چانس راکړی چې آیا کولی شي زموږ خو اعصاب جوړ دي، استعداد شته ده، د لیسانس سر کچې زده کړې کړي دي، په مدیریتیو کې بخشو کې مو ټریننګونه لیدلي دي. نو دوی فقط بالکل چانس نه ورکوي، فقط همدا یوه بانه به یې ونیولې چې تاسو مالیت لرئ. زیاتو دروازو دفترو ته مو مخه کوله، متاسف ټولې دروازې زموږ په مخ همدا یوازینی دلیل باندې تړلې وي چې تاسو مالیت لرئ او نشئ کولی له موږ سره کار وکړئ. اوس په یو دولتي وزارت کې یم. په 1995 کال کې مې تقریبا د 19 کسانو ترمنځ رقابت وکړ چې 2 نفره د هندوستان څخه ماستري درلودله. هغوی سکرټریت لپاره شارټ لیست شوي ول ما سره. نو خوشبختانه خوشبختی جای ده چې په تحریري او تقریري امتحاناتو کې مې د اصلاحات اداري د کمشنرانو تر مخه مې ښې لوړې نمرې واخیستې او په خپل استعداد یو دولتي بسته راغلم. خواستن توانستن است. هر کی بخواد کاری را انجام بده هیچ موانعی سبب انجام کارهای اونا شده نمیتونه. اغل صابر، ستاسو په نظر د معلولیت لرونکو کسانو پر وړتیا او باور څومره ګټور تمامېدی شي؟ من فکر میکنم بسیار زیاد. اما خوب از جواب این سوال شما را از شمع کتوازی استاد روانشناسی بشنویم که قبلا پرسیده شده. د موږ په ټولنه کې نیمایي برخه داسې کسان شته دي چې معلولیت لري. نو موږ نشو کولای هغه د ټولنې لري کو یا ورته وایي چې تاسو نشئ کولای په ټولنه کې فعالیت ولري، ځکه دا د موږ د ټولنې یوه برخه تشکیلوي. نو په لومړي سر کې دا د دولت مسؤلیت دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. که چیرې دوی ته د کار زمینه برابره شي، زه مطمئنه یم چې دوی به هغه خپلې وړتیاوې او استعدادونه وپېژني او دوی به نه نایلې کېږي. زمینه برابره شوه نو دوی کولی شي هغه خودکفایي
ته ورسیږي. هر څوک چې خودکفایي ته ورسیږي او هغه خپل ضرورتونه او نیازونه چې لري هغه خپل پوره کړی شي، نو زه مطمئنه یم هغه څوک دی چې په ځان باور لري. خپل دوی دا کولای شي له خپل وړتیاو څخه کار واخلي. زه مطمئنه یم خدای پاک هر ساته یو وړتیا ورکړې ده. کچیر دی له دغه خپل وړتیاو او خپل استعدادونو څخه خبر سي او لاغوي څخه کار واخلي، زه مطمئنه یم چې دوی به هیڅ کله په خپل ځان بې باوره نشي. که یو زوی هغه پښې نه لري نو هغه پوه کړي چې ستا ذهن بالکل فعال ده او ته کولی شي له دې نه کار واخلي. زما له نظره کوم کار سره چې موږ علاقه لرو، کوم کار چې موږ په ښه توګه کولی شو، کوم کار چې موږ په شوق او علاقه او په ذوق کوو او هغه ښه نتیجه ورکوي، نو دا معنی چې په هغه کې موږ استعداد لرو. په لومړي سر کې د هر کار کولو لپاره هغه علاقه او انګیزه مهمه ده. نو دا کار باید جبري په موږ څوک ونه کړي. په هر بخش کې چې موږ علاقه لرو ښه دا ده چې همغه کار وکړو. که هغه وخت مثلا په یوه برخه کې چې کیدای شي ماته څوک امتیاز هم را نه کړي، زه بیا هم ورسره کومک کوم، زه بیا هم غواړم په دې برخه کې کار وکړم، نو هلته معلومیږي چې دا زما علاقه ده، دا زما استعداد ده، دا زما توانایي ده. یعنی که په یو برخه کې موږ ته کمه وړتیا راکړې ده هغه بیا په بله برخه اچولې. خدای پاک بې انصافه نه دی، هغه انصاف کوونکی ده. اول خو باید خپله ځان ناامیده نه کړي چې مثلا زه ولې دا نیمګړتیا لرم. هغه خپله نیمګړتیا په خپله وړتیا که څوک بدله کړي، زه مطمئنه یم چې هغه به د ژوند په هیڅ برخه کې ماتې نه خوري. او په دې باور یم چې هیڅوک نیمګړتیا نه لري، داسې نیمګړتیا چې هغه ناهیلی شي. در حال چې د ده که یو سترګه نشته، خدای پاک موږ ته دوه سترګې راکړي. خدای پاک ځینې شیان موږ ته دوه راکړي، لکه لاسونه، پښې، سترګې. دې کې حتما کوم حکمت شته. نو هغه وړتیاوې چې دوی لري له هغه وړتیاو څخه دوی کار واخلي. زه مطمئنه یم چې نه نایل کېږي. برعکس اختراګانې ګورو چې هغه چا کړي دي چې پښې نه لري یا لاسونه نه لري. په نړۍ کې هیڅوک کامل نه دي. په دې ټول پوهېږو چې موږ اته کامل نه یو. هر څوک یو مشکل لري، خو مشکل دلته ده چې د ځینو دا مشکل نه ښکاري او د ځینو ښکاري. که د هغه خلکو هغه مشکل چې نه ښکاري په درون کې ده، د هغوی مشکلات موږ وپېژنو، باور وکړئ څو چنده له هغه کسانو څخه زیات دي چې د دوی معلولیت ښکاري، یعنی پښه نه لري، سترګه نه لري او یا هم دې ته ورته نور شیان. هغه چې په درون کې دی لري، څومره چې دوی منحرف فکر لري. راځئ چې ټول قوي اوسو، مثبتګرا اوسو، نو دا مشکل کولی شو موږ په ګډه سره په یو ټولنه کې حل کړو. او دا خلک زموږ د ټولنې یو برخه دي، باید ورسره په ګډه کار وشي، دوی تشویق شي. د معلولیت لرونکو کسانو پاک لا یوازې بې باوري نه ده چې د پرمختګ خنډې ګرځي، بلکې بدې خبرې او کلمې هم دي چې هغوی له ځینو کسانو اوري. چطور کمی واضح بگوین؟ زه دا کلمې نه وایم، خو د ګلو او خیرو په خبرو کې به یې واورو. قد ثروت الهی غم نبینه، دل شادت الهی غم نبینه. الا گل دانه 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 دانه، ستمایی که از دستت کشیدم، الهی در جهان آدم نبینه. گل دانه دانه سرت خورد، یک ذره تکیه به جلو باش. آستا آستا برو، اینال خودم از بایسکل مندازی و مرم. بیغم باش خیره، من بایسکل دوانی تکل هستم، همیال میتونم که دستیلا بیدوانم. لا حول ولا اختلاف پتاق نزن گلو، که گفتیدم تو را خوب بلام نمیزنه، مگم پای مخواد شکست. برو پشت یک پای دو پای نگر، جان جور باشه. او بچه گلو، اقا که جمپ و جول دادن بایسکل خوشت میه، خیمه را تاکو، چرا که هیچ گپ نمیفهمی. رای نزن، اینه بخیر میرسانمت کم مونده. اگه تیز ندوانم روز ما گم میشه و دیر میرسیم. اگه یک کرد ما بفتم و دست پای موگاه شوه، باز جواب شکی میته. رای نزن، در پالوی لنگ شدن یک نام دگان پیدا میکنی و مامای لنگ دی بالایی واره، تو با خیروی لنگ منشور میشی. یارا گلو، ما دا عمر از دان تو یک گپ خوب نشنیدیم. همی کلمه لنگ و کر و کور و شل و شط و چونتا بسیار بد گپ است. هیچ کس به این ناما یاد نکو. میفهمی که اگر مامای دی بالایی گپ بشنوه چه قصرش تاثیر بد میکنه و دلش میرنجه. چرا برنجه؟ در کل قریه به نام مامای لنگ منشور است و؟ نه، می کل قریه کار خوب نمیکنه که به نام لنگ صدایش میکنن. توی کار نکو، دگارم بفهمان
بگو که هیچ قاید کسی را که پای، دست یا چشم و گوش خود از دست داده به نام لنگ و چونته و کر و کور صدا نکنن. خیرو تا شو دیگه حوصله نصیحت‌هایت ندارم. برو پشت سرت. اله چرا؟ حالا چی گپ شده که مرا از بایسکل تا میکنی؟ حالا نصیحت‌های پدرانه را شروع کردی. من بایسکل ما گرفتم میرم. تو بیش همین نصیحت کنه برو که یگان تا تیر شم و گوش کنم. من رفتم. صبر کو او گلوی ناجوان، چطور مرا الا کردی و رفتی؟ صبر. گلو چطور بایسکل اسواری قمچیل کده روان استی؟ صبر کو که ما برات پیسه بتم یک کمی سودا برم بیاری. ملاسب سلطان بردو چشم تو همونجا باش. اینا بایسکل های که دستونت میایم. بیا بخیر بیایی. این امام استاد استم. السلام علیکم ملاسب. چطور که مرا صدا کردی؟ امر خدمت. و علیکم سلام. گفتم باش کجا میری؟ از کجا آمدی؟ خیرت خواست. یک کمی دلگیر معلوم میشی. اگه سون بازار میری برمام سودا بیاری. سودا برات میارم. چرتم از بودی خیرو یک کم خراب شده ملاسب. وام کتیم بود. نصیحت کده بازابم سخت. تاش کدم من خودم ایسو آمدم. چی؟ چی میشنوم؟ از نصیحت کردنش بازاب شدی؟ چی نصیحت میکرد؟ اینه میگفت کلگی را به نام صدا کو. یگان تا بلنگ و کور و شل و کر منشور است. چی رقم به نام صدایش کنم؟ اما اندیوالت راز گفته و خوب نصیحتت کده. میفهمی که مردم به این ناما صدا کردن بسیار بد است. میشه که یک آدم در یک حادثه پای، دست یا گوش خود از دست داده باشه. خوب نیست که واره به نام لنگ و شت و کر صدا کنیم. هر کس باشه ناامید میشه و ای و بال داره و کار صحیح نیست. خی چطور کنم ملاسب؟ ما خود سرش نام نماندیم. دمابین مردم همیگه بیخی رواج است. میفهمم. این یک رواج غلط است و در پولوی ازی یگان مطلب است. که همه تو غلط جور شده و در بین مردم عام شده. مگم خوب نیست که به زبان آورده شود. یارم ملا صاحب خیر ببینی. ما بیخی غافل بودم. خدا میدانه که تازی گپای خود چقدر مردم رنجاندیم و خفه شدن از پیشم. خیر باشه. از این بعد اوشت بگی. اگر رواج عام است بسیار یک کار خراب است. توی کار نکو. چنانچه خداوند متعال در کلام خود در سوره حجرات در آیه 11 می فرماید: ای اهل ایمان، نباید گروهی از شما گروه دیگر را مسخره کنند. شاید مسخره شده ها از مسخره کننده ها بهتر باشند. همچنان از یک دیگه تان گفت عیب جویی نکنین و با لقبای زشت و ناپسند یک دیگه تان صدا نکنید. بد نشانه است انسانی را پس از ایمان آوردنش به لقب زشت نام بردن و کسانی که از این کارهای زشت توبه نکنند خود ستمکارند. بعضی هستند که در بازار و مکاتب و بعض جایهای دیگه با دیدن اشخاص دارای معلولیت متاسفانه به اونا حرفای بد و زشت میگن. زما په نظر خلاره ده چې معلولیت لرونکي وګړي داسې خبرو ته غوږ ونیسي او خپل ژوند پر مخ یوسي. بله، حالا ما حرفای شخص را میخوایم با شنونده شریک بسازم که تانسته با این همه مشکلات مبارزه کنه و حال از یک خانواده بزرگ سرپرستی میکنه. د یادونه ول ده چې دا مرکز موږ همکار سمیرا علیمزی کړی ده. راځي چې په ګډه واورو. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې غواړم د یوې داسې نجلۍ سره خبرې وکم چې سربېره چې دوی فزیکي ستونزې لري خو بیا هم دوی په خپل ژوند کې ډیر بریالي دي او دوی د ورزش په برخه کې همدارنګه د انګلیسي او کمپیوټر په برخه کې ډیر کارونه تر سره کړي دي او په ځینو نهادونو کې په اداري برخه کې هم کار کړی دی. دا چې د فعالیتونه یې څنګه کړي دي او د کومو ستونزو سره د مخامخ شوې ده، نورې خبرې غواړم له دوی سره وکم. موږ اوریدونکو ته خپل ځان را وپېژنئ. زما نوم راهله نوري دی. یو تن د هغه خلکو نه چې فزیکي ستونزه لري د پروان ولایت څخه یم. راهله جانې که دا راته وایي چې تاسو څه فزیکي ستونزه لرئ؟ ما پښې فلج دي. ویلات یې څه و چې دغه فزیکي ستونزه تاسو ته پیدا شوه؟ تقریبا 2 میاشتنې ومه چې ما باندې مرنجي تبه راغله او د هغه له امله ما خپل دواړه پښې د لاسه ورکړې.
هغه وخت چې ته مکتب کې وې زیاتره مثلا د نجونو یا د خلکو کوم خبرو ځورول ډیره کوم یې مثلا ته منفي انرژي درکوله چې اوس یې نه درکوي؟ کله چې ما لاس پورته کړ نو استاد ما ته وی چې خیر دې پورته شه، خو ځای نه دې درس وایه، درس دې خپل ځای نه تشریح کړه. زه ډېره دردولم چې استاد څنګه داسې فکر نه کوي چې دا چې خپل کور نه دې پورې راځي او څوکۍ نه دې پورې نشي راتلی. نو دا به یو توپیر کاوه د موږ او نورو زده کوونکو ترمنځ چې هغوی یعنې مخې ته راشي درس تشریح کړي او ته خپل چوکۍ نه جګه شه همدلته درس تشریح کړه. ده به م ځورولم او ځینې خلک هم وو شته دی زموږ په ټولنه کې. نو هغوی مې مور ته وی چې دا لور دې په کور کې کښېنوه، زحمت مه وباسه، د پرېږده په کور کې وي، ته کولی شي په یو بل اولاد باندې زحمت وباسې. په پوره معنا باندې موږ ته فکر کاوه چې دوی ناتوان دي. نو چې زه مکتب ته تلم هغه خوا چې بېرته راتلم ځینې به دا ویل چې و کلان دختره به غل کړه، مور بې راته ښودله که انسان مقاومت وکړي نو هغه خبرې په قصه کې نه کېږي، او که مقاومت ونه کړي یعنې ډېر سړي دردوي هغه خبرې. پیشان څه ده، څه فعالیتونه ترسره کوئ؟ ډېر مې خوښېدل چې په هره برخه کې زه فعالیت وکړم، هر شی مې زده وي همداسې یې پرېږدم، یو وخت کې ما ته په کار راشي. سهار د مکتب نه مخکې به تلم موبایل سازي ته، ښه تکړه او مسؤل موبایلونه به مې جوړ کړي وو. دا فعالیت مې هغه وخت کې کوو چې کله مکتب خلاص کړو بیا هغه نه وروسته زه پوه شوم چې د معلولینو لپاره ورزش شته دی. ورزش کې مې داخله وکړه نو په هغه کې ډېره زیاته مخکې لاړم او د هغه تر څنګ باندې صنایع دستي ورته وایي دا مې ډېر خوښېږي. واسکټونه دي، کنډ افغاني جامې دي، دا شیان مې ډېر خوښېږي. خیاطي ده، دې برخو کې فعالیت کوم او د هنډبال غړې هم یم. تاسو د ورزشونو یادونه وکړه، مشخص تاسو کوم ورزش کوئ؟ باسکټبال ورزش کوم، ویلچر باسکټبال ورته وایي په سره صلیب کې، او د هنډبال دی. دې برخه کې بیا چا مشخص مرسته در سره وکړله؟ کورنۍ تشویق و، د خور مې د مور مې د دوی تشویق و چې ما مکتب خلاص کړي. دې نه وروسته زه مې کورنۍ په هر هڅه کې ما تشویق کړی یم چې دغه کار به کوې، په دغه شي کې به فعالیت کوې، دغلته به ځې. کورنۍ مې ډېره تشویق کړی یم. کوم استاد و د ورزش په برخه کې چې موږ ته یادونه دلته وکړي او څه ښېګڼې دې تاسو سره کړي دي؟ موږ ته رئیس وی چې تاسو له منځ نه باید یو نفر انتخاب شي چې د ټیم سخنګوی وسي. ما لاس پورته کړ نو د ټیم سخنګویه شوم. هغه نه وروسته رسنیو ته لاړم. راحله جانه د مډال په اړه باندې لږ نور معلومات راکړه. دا مډال چې ما واخیسته مخکې له دې لوبه پیل شي تر 3 پورې حساب کوو، ډېره راپېدلم. یو خواته دا درون ویلچر او یو خواته هم دومره ګرمه وه چې بیخي زیات سړک کې و، پاسه سور مر و، او بل خواته دومره استرس مې درلوده چې بیخي فکر مې کوو کاشکې دې ته نه پرواز وکړم وتښتم، خو ما وی نه دلته راغلی حتما به یو مقام اخلی. نو چې دلته تر 3 پورې حساب وشو بس منډې مې کړلې. نو همدغه کار ما وکړ، هېڅکله مې شاته ونه کتل. یو وخت مې کتل چې کوم ټوټه چې د هدف بنده کړې ده د هغې نه واوښتم او دا خاله لور مې ما سره وه، د چیغې وهلې چې راحله اول شوه، راحله اول شوه. نو هغه شیبه ما لپاره هېرېږي نه، ما لپاره به تل هغه شیبه په زړه کې مې وي، په یادو کې مې وي. نو چې زه کور ته مې زنګ ووهه، کور کې بس ټولو ژړلې چې کور ته راغلم، ټولو چاکلیټ پاشول، ټول ډېر خوشحاله وو. تر اوسه پورې د مثلا څو ځایونو ته د کار درخواستي ورکړې ده؟ کله چې ما انګلیسي او کمپیوټر په دې ځای کې خلاص کړه، ما دلته CV ورکړه وظیفې په خاطر باندې. بیا دلته موږ د امتحان واخیستل شو، 20 نفرو کې فقط 3 نفر وټاکل شول چې دلته ما سره صلیب کې مې دنده کړې ده. زه یو ځای ته تللی وم کمپیوټر په برخه کې، ما ویل دلته کېدی شي چې زه اپلای وکړم، دلته ما ته وظیفه راکړئ. نو هغوی ما ته ویل چې دا ډېره انګلیسي غواړي. ما ویل صحیح د انګلیسي مې زده ده، وایي کمپیوټر، ما ویل کمپیوټر مې زده دی، وایي صحیح ده چې ټول شیان دې زده دي، خو خبره دلته ده چې ته فزیکي حالت دې ښه نه دی، ته دا کار نشي کولی. بس ما ویل صحیح ده. دلته څنګ کې کېناستلم، زما یو اسناد وغیره فورم مې ډکاوه. نو زه څنګ کې کېناستلم نو کتل مې چې دغه فورم چې ډکاوه ټول سپیلنګ هر څه غلط وو. نو بیا دلته د سړی مکلک که ما ورته وایي چې ته سپیلنګ دې غلط که، ته دې غلط که، نو چې ستا فزیکي حالت ښه دی، نو تا چې انګلیسي ښه نه ده او کمپیوټر دې ښه نه دی، دا به څه کېږي، تا خو اوس ټول شیان غلط کړي دي. د انسان فقط باید فکر سم روغ اوسي. نو دلته بیا زه هغه سره بنده شوم او ما ورته وایي چې دا هېڅکله مه ووایه چې ستا فزیکي حالت ښه نه دی. یو انسان د فزیکي حالت په خاطر باندې چې نه مه محرومه کوئ، فقط د انسان ذکاوت وګورئ، دغه ځواک وګورئ، دغه مغز ته وګورئ، دغه خبرو ته وګورئ، د یو انسان قضاوت کوي. دا نه چې یو فزیکي حالت یې ښه نه وي بس هغه ته واخله بیخي صفر یې که نو. ځینې خلک دي وایي چې دا کار زما توان نه پوره نه دی، زه دا کار نشم کولی، یا زه طالع نه لرم. دا خبرې دي چې انسان روحیه ضعیفه کوي. زه بیا هېڅکله داسې نه وایم. زه وایم چې زما کورنۍ که اقتصادي مشکلات لري دا باید حل شي تر یو حده پورې. انسان نړۍ ته غریب راځي، خپل مشکل یې نه دی، که د نړۍ نه خالي لاس یا غریب ځي هغه د خپل مشکل دی. هر انسان باید تلاش وکړي، هر انسان مخکې تلی شي. نو دا معلولیت، دا فزیکي حالت، دا شیان د انسان موانع نشي کېدلی.
باورهای منفی در مورد اشخاص دارای معلولیت نمایانگر ذهن و فکر خودشان می باشد. هو هیڅ وخت باید په ټیټه سترګه یا په مسخرو ورته ونه کتل شي. باورهای منفی عده‌ای از مردم در مورد اشخاص دارای معلولیت نمایانگر ذهن و فکر خودشان می باشد. هو هیڅ وخت باید په ټیټه سترګه ور ونه کتل شي. بله، تا حد سعی و تلاش کنیم تا زمینه کار و فعالیت برشان مساعد بسازیم و توانایی‌هایشان را تبارز بدیم. درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې خپل نظرونه په 020-20-203 شمیرې را سره شریک کړئ. تا برنامه مجله رادیویی بعدی شما را به علای منان میسپارم. د خدای پامان.